سلامونه. زه په ځان شکیم. زما نه دوا قبلیږي او نه خیرې. د ټولو نه زیاتې خیرې زه یهودیانو ته کوم. دا دلګان بې غیرته سره کافران جهنمیان. زه خو چې خیرې کوم نه. زه خو چې خیرې کوم ته یم یا الله د ټرک نه یې لاندې کړي. اټ پیلې کړي. خو یاره نه اټ پیل کېږي او نه دس پیل کېږي. ورځ په ورځ ترقي کوي. د دې د ترقۍ راز څه دی؟ تاسو په دې خبر یې؟ من خپل ماشوم ولیږو سکول ته، په اوله ورځ ورته وایي چې ځه بیټه ډاکټر یا انجینیر بن کې آنا. او په سکول کې هم ورته دا ښودلی کېږي چې یا ډاکټر یا انجینیر. د دې نه په کمه کلرک، پولیس، استاز، نه 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 دا څیزونه نه. ډاکټر یا انجینیر بیا چې تیسه رخ شي د سړي زوی نه وي. بهرحال هلته یهودیانو کې چې کله ته ډاکټر هم شي، د اغزي کم تنظیمونه چې دي نومونه یې نه اخلم، ډېر دغه پکې نه کوم، سمپل ساده خبرې کوم، شربت پتې نه راغو. نو خبره دا ده چې هغه تنظیمونه ورته وایي، د هغو حکومت ورته وایي، د هغو پې دا کوشش وي چې دی کاروبار وکړي، خپل کاروبار کوه، پیسې ورته ورکوي، دومره پیسې واله او کاروبار کوه. وس وروره دا خلک په ترقي نه کوي. زمونږ په ژوند کې 90% 90 ته په پښتو کې څه وایي، لس کم 100% څیزونه چې دي دا د دې مالکان دي. دا مولا نسي نه وایي دا شی د پلانکي دی او دا د یهود دی او دا دا دی او دا دا دی، څه یې وایي. مولا سره به دلته اګري کوئ او په کار هم ده. اوس خبره دا ده چې یاره موږ هم انسانان یو، زموږ هم دوه لاسونه دوه خپې، شاید چې د هغه خلکو ویښته وي او زموږ سر کټی وي، دغه جدا خبره ده. خو خبرې مقصد مې دا دی چې راځئ زه درته یو تنظیم ښیم، زه یې ګورم، زه یې وینم، زه ترې ډېر زیات مطمئن یم. دا خلکو ته کاروبارونه رغوي. په پښتنو کې اول پیله زه داسې بېوقوفه ینم چې خلکو ته کاروبارونه رغوي زه ته کامیاب شم. هلکه موږ کله خلک برداشت کولی شو چې دی کامیاب شي. خو خیر که ستاسو سوچ او منټالیټي بدله شوې وي او غواړئ چې یو غریب خپل بچی وساتي، په هغه تعلیم وکړي، علم سکاوټس اوپن ګروپ منګوره سوات لینک یې زه ورکوم، تاسو یې وګورئ. دغه خلک د خلکو دپاره کاروبارونه رغوي، د یو نه پیسې راغستې، د بل نه راغستې او بیا ورته ورکوټی ورکوټی کاروبار دغه کوي. ډېر په تفصیل ځکه نه ځم چې تاسو خامخا دغه پیج ته لاړ شئ، دغه وګورئ، رابطه ورسره وکړئ. ډسپرنسري اوس دوی وایي چې موږ به راغو که نه، نو چې یو غریب طلاق ته دوايانې میلاو شي او زر صحتمند شي هم ښه ده که نه. نو دغه څیزونه ښه دي. مقصد به یې وي چې غریب به کرش کوو. مطلب مې دا نه دی چې وجنو به غربت به ختمو. او دا واړه واړه څیزونه دي، 10 روپۍ 20 روپۍ یو ځای کې به جمع کېږي، 1 2 3 وخت په وخت به دا غربت ختمیږي. نو زه د خبرې ډېرې ګدو منو ځکه چې بیا به تاسو نه ګورئ. خامخا دې پیج ته لاړ شئ، تر بلې ویډیو بېمباق خو چې یېر یو نه شي، خامخا دغه پیج ته لاړ شئ، دغه وګورئ. شپه یو په خیر.